ما تاسو ته ویلو چې حج په 5 ورځو کې کیږي. نن د حج اوله ورځ ده. تاسو به څه کوئ؟ اصل کې حج په 8 د ذوالحجې باندې شروع کیږي، خو د بیروبار په خاطر باندې تاسو کېدای شي ان د 1 د ذوالحجې باندې تاسو ته ووایي چې موږ د حج په طرف باندې ځو، تاسو احرامونه وتړئ. نو هیڅ مشکل نشته، تاسو د خیره احرام وتړئ. د حج په اوله ورځ باندې احرام وتړئ. احرام څنګه تړل کیږي؟ 2 څادرونه به واغوندئ، مکمل دا نیکر او خولۍ او پټکۍ او واسکټ دا ټول شیونه به لرې کوئ. هیڅ زیرپیراني هیڅ یو شی به بل نه اغوندئ، فقط 2 څادرونه به اغوندئ. بس دا به تاسو واغوندئ. کوشش کوئ چې پښې لږ ازادې کیدئ، بیا وتړئ تر څو تاسو چې کله په احرام کې حرکت کوئ نو بیا به درته مشکل نه وي. احرام اول به ولامبئ، بیا به دا څادر واغوندئ. له دې نه وروسته به تاسو 2 رکعاته نفل وکړئ. نفل هم چې وکړه له هغه نه وروسته به تاسو د حج نیت وکړئ. حج نیت څنګه کیږي؟ یا الله زه د حج اراده لرم، یا الله ماته یې اسانه که او له ما نه یې قبول که. دا د حج نیت ده. له هغه نه وروسته به تاسو بیا تلبیه ووایئ. تلبیه څه شی ده؟ لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمة لک والملک لا شریک لک. دا تلبیه ده، دا ضروري ده، دا یاده کړئ. مخکې له حج نه دا تاسو به وایئ. د دې معنا دا ده چې یا الله زه تا ته حاضر یم، یا الله زه ستا د امر او د حکم مطابق دغه راغلی یم، او یا الله زه د حج اراده لرم. یا الله ته شریک نه لري، ټوله پاچاهي ستا ده، ټول نعمتونه ستا دي. یا الله ته شریک نه لري، زه ستا پر وړاندې ولاړ یم او دغه د حج نیت مې وکړ او ستا په وړاندې حاضر یم. کله چې تاسو تلبیه وویلې تاسو د خیر را روانېږئ او ځئ چېرته؟ د مینا په طرف باندې. هغه ځایونو کې چې خیمې دي هغلته تاسو ځئ، هغلته تاسو اوسېږئ. د حج اولنۍ ورځ بالعموم لږ سخته وي، ځکه ګرمي زیاته وي، مشکلات پیښیږي، تخنیکي ستونزې پیدا کیږي. کیدای شي تاسو ته به څوک په خیمه کې ځای نه درکوي، کیدای شي ډېر تپ به وي، کیدای شي ستاسو ځای به بل چا نیولی وي. هر رقم خلکو سره به سروکار شئ، خو تاسو به صبر کوئ. بې حوصله‌توب به نه کوئ، جنجال به نه کوئ، جنګ به نه کوئ، ځکه دغه اولنۍ لحظه لږ سخته وي. که په دې کې تاسو انشاءالله ثابت قدمه پاتې شوئ د حج به در باندې اسانه شي. حج کې ګورئ جنجالونه جنګونه نه چلیږي. که تاسو معمولي غوندې جنجال وکړئ یا مو ګناه وکړه دا ټول حج مو لاړ. څه فایده؟ تاسو دومره مصرف کړی ده، زحمت هم ویستی ده، په انتظار شوي یې، منډې ترډې هم کړي دي، مسافري، دا ټول تاسو د دغه 5 ورځو د بې حوصله‌توب له وجې نه ټول له لاسه ورکړئ. دا د افسوس ځای ده. یو هوښیار مسلمان باید له دې نه ګټه واخلي او ښه ځیرک واوسېږي، هوښیار واوسېږي چې الله مه کړه د حج خراب نه شي. تاسو څومره دا ټول عمر د انتظار کړی چې زه حج وکړم او نن په دې 5 ورځو کې ته حوصله نه لرې، په دې 5 ورځو کې ته جنجال کې، بدرد وایې، کنځا کې، جنګ کې. دا خو منع دی. په قرآن شریف کې الله جل جلاله دا خبرې په موږ تاسو باندې منع کړي دي. وایي څوک چې د حج نیت یې وتاړه او حج شروع کړو نو باید بدې خبرې، کنځاوې، ښځې ته نږدېکت، الله هر رقم جنګ و جدال نه باید دی ځان وباسي. نو شخړې دا هر څه بند. تاسو مینا ته ځئ او په مینا کې به تلبیه ډېره زیاته وایي، همدغه لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمة لک والملک لا شریک لک. کوشش به کوئ چې انشاءالله په اوچت اواز باندې ووایئ. څومره ډېر چې تاسو ویلی شئ په همغه اندازه باندې ستاسو د حج ثواب هم زیاتیږي. دا وه د حج اولنۍ ورځ. په روانه ویډیو کې به انشاءالله 2مې ورځ په اړه باندې تاسو ته معلومات درکړو.